د افغانستان هم عجیب خلک دي. تاسې وګورئ په د بریکس په د نوټ په تړاو باندې عجیب و غریب ویناوې کوي. دا اوس کله وایي چې افغانستان د بریکس په د نوټ کې راغلی ده، ځینې وایي چې دا ښه ده افغانستان ته، ځینې وایي چې نه ده ښه. خو په هر صورت باندې دا نوټ چې کوم نشر شوی ده د افغانستان بیرغ او نوم ده پکې، دا جعل شوی ده. د بریکس په اصلي نوټ کې چې ده نه د افغانستان نوم شته، نه افغانستان غړی ده. د جعل بل هغې دلیل دا ده چې زه تاسو ووایم، تاسو ګورئ د ترکمنستان نوم پکې راغلی ده چې ترکمنستان هم غړی نه ده، د قطر نوم او بیرغ پکې راغلی ده، قطر هم غړی نه ده، زیمبابوې هم پکې راوستله بیچارهګۍ چې هغه په هېڅ صورت باندې د دوی برخه نه ده. همدغه رقم ځینې نور هیوادونه دي چې هغه رسمي غړیتوب لري، لکه سعودي عربستان د هغوی بیا پکې نه بیرغ شته نه یې نوم شته. بله مسله دا ده چې دا بریکس ته خلک خوشحاله دي چې د ډالر ډومیننسي هغه د ډالرایزیشنز په انګلیسي کې ورته وایي، دا کیدای شي په دې سره راکمه سي او خوشحاله دي ورته. خو په بریکس کې غیر متجانس متخاصم هیوادونه یو ځای دي او فکر نه کیږي چې دغه کرنسي د اول راوباسي، که یې راوباسي چې بیا کامیابه سي. دلیل دا ده چې تاسو ګورئ سعودي عربستان له ایران سره پکې مشکل لري، دواړه د بریکس غړي دي. چین له هند سره مشکل لري، دواړه د بریکس غړي دي. په خپلو منځو کې دغه هیوادونه ډېر غیر متجانس دي، دوی کیدای سي د یو جنس یو ګټې ډېرې سره مختلفې دي. د ځینو ګټې په غر پورې تړلي دي، لکه د سعودي عربستان او دارنګه د هندوستان. هند کې دا اوس د امریکا شاوخوا 6.8 میلیارډ ډالر سرمایه ګزاري روانه ده، په داسې حال کې چې د ټولې روسیې سرمایه ګزاري پکې 11 میلیارډ ډالرو ته نه رسیږي. همدغسې سعودي عربستان سره د امریکا کاروبار سلګونه میلیارډ ډالرو ته په کال کې رسیږي، په داسې حال کې روسیې سره لسګونه میلیاردو ته هم نه رسیږي، د چین سره هم لسګونه میلیاردو ته نه رسیږي چې سعودي عربستان په چین باندې تیل خرڅوي. نو اول دا د دوی جوړښت چې دا غیر متجانس او کیدای شي کامیاب نه سي. دوهم دلیل دا ده چې ډېر په غر پورې تړلي هیوادونه پکې دي. درېیمه مسله دا ده چې که دغه بریکس مثلا نوټ یې رامنځته کېږي، د دې دغه معیار به څوک ټاکي؟ مثلا کومه کرنسي په اساس په معیار وټاکل کېږي؟ د سعودي عربستان غواړي چې له ایران له بې ارزښته تومانو سره د دوی د باثباته کرنسي ریالو هغه معیار برابر سي؟ آیا چین غواړي له هند سره د هندي کلدارې سره د دوی د یوان ارزښت برابر سي؟ امریکا په تیرو 2 لسیزو کې ځان په هندوستان باندې مړ کړ تر څو دوی خپل یوان ته یو څه ارزښت ورکړي، تر څو د چین تولیدات چې دي دوی قیمت لوړ سي او په غربي بازارونو کې خریدار کم سي. چین دا کار ونه کوو. آیا مثلا روسیه غواړي چې د دې تر شا یا د دې ارزښت د روبلي؟ بله مسله دا ده چې د امریکې د ډالر تر شا تیل پراته دي، سره زر دي، او د امریکا اقتصادي او نظامي قدرت او سټیبلیټي ثبات او د په دا نړۍ باندې چې دوی کوم تصور رامنځته کړی دی د امریکا د قدرت دغه پروت ده. د بریکس تر شا به څوک پروت دي؟ آیا په دې څوک باوري دي چې نن په جنوبي افریقا کې دا کوم واکمن ده ولسمشر ده که دا ایسته کېږي دا راتلونکی کس به آیا دغه به هم د امریکا د پالیسیو خلاف وي؟ په هېڅ صورت داسې نه ده. د ځینو نورو هیوادونو کې هم همدغسې ده تقریبا. مثلا په هندوستان کې صحیح ده ډیموکراسي شته، خو تر ډېره په غربي بلاک کې د دوی ګټې چې دي دا تامین دي. د سعودي عربستان هم دغسې، د برازیل هم دغسې. چین له اقتصادي لحاظ له امریکا سره غواړي چې مقابله وکړي، خو په هېڅ صورت نه غواړي چې د ډالر مخه ونیسي، ځکه که ډالر مخه دوی ونیوله کم یې کړله نو د خپله د چین او د امریکې ترمنځ شاوخوا 800 میلیارډ ډالره کلنی تجارت د دې ته ضربه رسیږي. بله مسله دا ده چې دا اوس په نړۍ کې دغه نن چې خبرې کوو 9.50 کې ریزرو کرنسي په دنیا کې چې ده ډالر ده. که بریکس رامنځته کېږي په تیرو 20 کلونو کې، البته دا 20 کاله مخکې په 2004-3 کلونو کې د نړۍ د ریزرو کرنسۍ فیصدي 80% ډالر و، دغه 20% نورې یورو یو څه تر خپل کړی ده. یورو یو خپل زون لري، خپل جغرافیه لري او امریکا ورسره موافقه وه او د دې په خاطر کامیاب شو. خو حتمي نه ده چې دا د امریکا یا د غرب د مخالفینو نه جوړ د چین او روسیې چې د بریکس مشري دا اوس کوي، دوی سره هم د امریکا ملاتړ موجود. بله مسله د سویفټ ده. په سویفټ کې چې دا د پیسو د نړیوالو انتقالاتو کوم سیستم چې ده، په دې کې د نړۍ څه باندې 11,000 بانکونه چې دي دا راجستر دي، ثبت دي. دغه د نړۍ څه باندې 11,000 بانکونه چې دي د سویفټ له لارې نه نړۍ یو برخې بلې برخې ته پیسې لیږدي. پر ایران باندې په ایراني بانکونو باندې بندیز ده او همدارنګه په روسي بانکونو باندې بندیز ده. کله چې روسیې پر یوکراین باندې حمله وکړله د سویفټ د سیستم پرې بند شو،
دوی پیسې انتقالات نشي کولی. نو روسان له یو مشکل سره مخامخ شول او ایرانیان هم له مشکل سره مخامخ دي. نو دوی د سویفت بدیل په لټه کې شول، خو دا بدیل تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوی. البته روسیې، ایران او هندوستان او چین په خپلو کې چې کوم کاروبار شروع کړی ده، دې ته په خپلو کرنسیو باندې د تبادلې د تجارت راکړه ورکړه شروع شوې ده. د بریکس په همدې وروستي غونډه کې څو ورځې مخکې ترسره شوه. د هند لومړي وزیر په ډاګه باندې ویلي چې د دوی د یو پی آی سیستم کله چې پوتین د بریکس نوټ معرفي کړ، له دې نه وروسته په خپله نریندرا مودي دا خبره وکړه چې د دوی د یو پی آی سیستم چې د یونیفاید پیمنټ څه شی سیستم ورته وایي چې دې څخه د ګټه واخیستل شي، یعنې په یو ډول باندې رد کړله. ویلې چې دوی کولی شي په خپلو منځو کې په خپلو کرنسیو تجارت سره وکوي او نړیوال تجارت چې ده همغه به په ډالر باندې رواني. د بریټن ووډ له کنفرانس نه وروسته چې کله هلته وټاکل شوله چې هر هیواد به د خپلو سرو زرو په اندازه باندې نوټ چاپوي او په دې به بیا نړیوال تجارت کوي. کله چې دویم نړیوال جنګ رامنځته شو، ډالرو ته یا کیش ته ضرورت زیات شو، نو په دې اساس باندې د بریټن ووډ غړو هیوادونو امریکې ته اجازه ورکړله تر څو نور نوټونه چاپ کړي او دویم نړیوال جنګ په جریان کې دغه منفي تاثیر ونه کوو. دغه نه وروسته په مسلسل ډول باندې امریکا د ډالرو د چاپ کچه لوړه کړه او زیاته یې کړله چې بالاخره له 2001 کال وروسته تاسو ولیدل چې د دغه نړیوالتوب په راتګ سره د ډالرو بازار او مارکیټ هم لوی شو. نو ډالر اوس تقریبا یو نړیوال شکل غوره کړی ده او د نړیوال اقتصاد لپاره د اوبو یا د سیروم حیثیت لري. که ډالر په قطع کې کېدای شي نړیوال اقتصاد سقوط وکړي، نو په لنډ مهال کې داسې نه ښکارېږي چې دغه نړیوال نظم چې د ډالر په وجود کې نړیوال اقتصادي نظم رامنځته شوی ده، دې ته د څه ضربه ورسیږي یا د بریکس یا نور هیوادونه د دې ځای ناستې شي.